السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به راته ښه وی جوړ وی د ست په کلیو کې به راته نغښتي وی. تاسو ګورئ پښتو آنلاین زده کړه یوټیوب چینل باندې دغه ویډیو. نو نن دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو ډېره جالبه طریقه ښایم چې څنګه کولی شو بل چا موبایل ته زنګ راځي، هغه زنګ موږ ورڅخه پټ کړو، خپل موبایل ته مو زنګ راشي او د هغې کوم چا چې هغې نفر ته زنګ کړی وي هغې زنګ زموږ موبایل ته راشي او موږ خبرې ورسره وکړو. نو ډېره یوه جالبه طریقه ده او ډېره په زړه پورې طریقه ده. نو چېرته چې تاسو کوم چا موبایل وغواړئ چې هغې زنګ تاسو موبایل ته راشي، مطلب یو نفر دی زما یو انډیوال ته زنګ کوي، نو زه غواړم انډیوال ته مو زنګ را نه شي، نو زما نمبر ته زنګ راشي. نو دغه طریقه زه تاسو ته درښایم چې څنګه کیږي او په کومه طریقه کیږي. ډېره یو جالبه طریقه ده، یوه نوې طریقه ده چې په افغانستان کې هر څوک کولی شي دغه طریقه استعمال کړي. نو مخکې له دې چې موږ ویډیو پیل کړو طریقه درته یاده کړو، نو تاسو لومړی دغه ویډیو چې دا تاسو یې ګورئ د همدغه ویډیو لاندې سبسکرایب لیکل شوي دي په سره خط کې، نو په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې لایک بټن ده هغه هم کېکاږئ او د بیل نشان هم کېکئ. که چېرته تاسو له لینک له لارې راغلي یاستئ او دغه ویډیو ګورئ، نو تاسو له دغه ځای څخه ووځئ او واپس یوټیوب ته داخل شئ. کله مو چې موبایل په سکرین باندې یوټیوب راغی، ګورئ یوټیوب دلته لیکه آیکن موجود دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دغه خلاص کړ نو را به شئ دلته سرچ ته. سرچ کې به تاسو ولیکئ پښتو آنلاین زده کړه. کله مو چې دغه ولیکل نو دغه به تاسو سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړ نو لومړی زما چینل دی پښتو آنلاین زده کړه، دا به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړئ ګورئ دلته زیاتې ویډیوګانې موجودې دي او یا هم ادامه لري، نورې ویډیوګانې موږ اپلوډ کوو. ګورئ قسم قسم جالب معلومات کې دي، ښایسته معلومات کې دي، تاسو یې کولی شئ چې هغې څخه ګټه واخلئ. په ډېر کم وخت کې ډېره ترقي وکړه زما ویډیوګانو ځکه چې هغه پیدامنې وې. نو کله چې زموږ یوټیوب چینل ته را داخل شوئ دلته سبسکرایب ګورئ په سره خط کې لیکل شوي، دا به تاسو کلیک کړئ. هغې وروسته به دغه د ګنټې یا بیل نشان تاسو کلیک کړئ. د دې په خاطر چې موږ کله ویډیو اپلوډ کوو نو لومړی به تاسو خبرېږئ. نو دا زموږ یوټیوب چینل دی، دا در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لطفا لایک ورکړئ او که کومه پوښتنه یا وړاندیز راتلونکي ویډیو لپاره لرئ نو هغه موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. نو اوس راځو طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو د بل چا زنګونه خپل موبایل ته راپټ یا غلا کړو. مطلب د بل چا موبایل چې چا سره کار و نو د هغې زنګ زموږ موبایل ته راشي، ولو که مثلا زما د انډیوال شماره په موبایل کې ډایل کړي خو زما انډیوال ته زنګ نه ځي، ډایرکټ زما شمارې ته زنګ راځي. نو دا څنګه کولی شو دغه ډول هیکینګ یا غلا وکړو؟ نو تاسو به راشئ موبایل یا فون ته چې تاسو نمبر پکې ډایل کوئ. کله چې هغې ځای ته راغلی نو تاسو به دلته ولیکئ ستوری 21 ستوری. کله مو چې دا ولیکل خو ګورئ دغه به د هغې مقابل طرف موبایل کې تاسو لیکئ چې غواړئ چا زنګونه ستا موبایل ته راشي. هسې نه چې خپل موبایل کې دغه شماره تاسو ولیکئ نو ستاسو زنګونه به هغې نفر ته ورځي. نو دلته مو چې کله دغه شماره ولګوله نو دلته به تاسو خپله شماره پکې داخله کړئ، مطلب هغه بل موبایل په لاس کې در سره دی، تاسو غواړئ هغې زنګونه ستا شمارې ته راشي نو دلته به هغه شماره تاسو داخله کړئ. مثلا دا زما یو بله شماره ده، زه غواړم خپل شمارې ته له دغه موبایل څخه چې زنګ ورته راځي زما بل شمارې ته زنګ راشي. نو یې نه وروسته به دغه کېکاږئ 8 یا علامت نمبر او شماره به بغیر د صفر داخله کړئ. هغې وروسته به یې اوکې کړئ. کله مو چې اوکې کړ نو دغه میسیج به تاسو ته راشي. نو کله چې راغی ستاسو کار وشو، نو ستاسو کار وشو. اوس کله چې دغه موبایل ته زنګونه راځي زما دغه شمارې ته نو هغه به زما بل شمارې ته ورځي. او که چېرته بیا غواړئ چې دغه سیستم ختم کړئ، مطلب هغې نفر ته خپله زنګونه ورشي، نو بیا به تاسو علامت نمبر 21 علامت نمبر کېکاږئ. دا مو چې کله خلاص کړ نو زه دا کوډ ختم کړم
سیستم ډیسیبل شو. نو زه دغه کوډ بندوم ځکه چې سرخوږی جوړوي. ښه ما کوډ بند کړ. اوس ګوره بیا سر نه طریقه درته ښایم. ستوری 21 ستوری. نو هغه شماره به دلته تاسو داخله کړئ یا ډایل کړئ یا به یې ولیکئ چې تاسو غواړئ هغې شمارې ته زنګ لاړ شي. مثلا زه شماره لیکم 215 یا 21 شل. دا زما شماره ده. اوس وګورئ نو دغه عملیه کامیابه شوله. نو دلته به ګورئ دغه یو علامه راشي په سکرین باندې. ګورئ دلته ګورئ. نو دغه کله چې تاسو کلیک کړئ دلته بیا وایس کال ته به راشئ. ګورئ دلته بیا یو څو خبرې دي. دغه صفحه د خلاصه شي. نو خبرې داسې دي لومړی always forward. مثلا د هغې نه پرته بیخي زنګ نه ورځي. او دوهمه خانه که تاسو آن کې خپله شماره ورکئ نو کله چې هغه یا بل چا سره په خبرو مصروف و او یا یې چا پسې موبایل کته کړ هغې زنګ بیا ستا موبایل ته راځي. نو بیا ته کولی شي هغې سره خبرې وکړي چې څه خبره ده. همدا شان دریم شماره کې دی چې هغه ځواب ورنکړي. مثلا دلته ثانیې ورکړه 100 ثانیو کې که ځواب ورنه کړ هغې نه پر نو ډایرکټ ستا نمبر ته زنګ درځي. او لاندې اخري خانه چې د هغه چې بیا کومې ساحې څخه ستا موبایل انتن ورنکړي هغه زنګ ته درځي. او بله خبره که غواړئ چې دا ډول سیستم استعمال کړئ چې کله تاسو خپله شمارې ته څوک زنګ کوي هغې مقابل طرف ته ووایئ چې ستاسو اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده نو تاسو منتظر اوسئ. نوره به تاسو ته زنګ نه درځي هغه به بس منتظر وي. نو هغې لپاره به تاسو خپل موبایل کې ډایل کړئ ستوری 21 ستوری 216 علامت نمبر. هغې وروسته به تاسو اوکې کړئ. نو اوس چې ماته دغه شمارې ته هر څوک زنګ کوي نو هغې مقابل طرف ته به وایي چې ستاسو انتظار وباسئ ستاسو اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده خو ماته به زنګ نه راځي. نو هغه به په غضب ککړ وي. نو دغه طریقه وه چې څنګه کولی شو د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو. نو ځینې ویډیوګانې مخکې په یوټیوب کې اپلوډ شوي وې نو هغې په افغانستان کې کار نه ورکولو ځکه د هغه کوم نفر چې هغه پاکستان کې اوسېدلو هغه د پاکستان د شبکو سیستم یې ښودلی و. دغه د افغانستان سیستم دی په افغانستان کې دغه کېږي. نو مننه. زموږ یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او که چېرته مو ویډیو خوښه شوله نو لایک ورکړئ او د راتلونکي ویډیو لپاره لطفاً په کمنټ کې راته ولیکئ د څه په اړه یې درته جوړه کړم. او بل د ګیلري لاک کوم کوډ چې دی هغې ماتولو طریقه هم درته راتلونکي ویډیو کې ښایم. نو زموږ د یوټیوب چینل پیدا کولو لپاره دغه وګورئ.